عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ دا اغا چانا بدا دا اغا کس نبدا چا وینا خیستا کی دیشی دعا الاللہ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف دا دن بدا چا وینا خیستا کی دیشی مطلب دا دن دا چا وینام خنشی کی دنے دعا الاللہ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف تا بیا اللہ تا درا غختلو مختلف درجی دی و مختلف قسمون دی اغی کی یو علماء وائی چی اغا مؤذنین دی اول درجہ کی دین مراد مؤذنین دی چی دی اللہ طرف تا خلق را بلی طول دنیا کی لوی تبلیغی چی دے اغا اذان کون کے دے خواہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف تا مؤذن آواز لگی دا اللہ دلوئے وی اللہ اکبر اللہ اکبر فضل امان لکھ پوری کی رہا دی کیا آیاتنا چھکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مسجد جوڑ کو با جماعت منز شورو شو پا جمع سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نول ویچی دا جمع دا ٹیم نزدی شنو چی یوا خبر باندی اتفاقو کو چی پاگی باندی خلق مانزہ طرف ترا بلو چی خلقو تا پتہ لگی چی دا جمع دا مانزہ ٹیم شو صحابہ کے ناستل مشورہ شروش ولی چیسی چل بکو بعض رائی ورکر لوی یو جنڈا با دیسی اوچتو جاگا جنڈا با خلقینی جو رجمی منس بی بعض وی اور ببلو نو داغی اور نبا پتہ لگی چاوی ناقوس دا یہود و دا نصواراو چی کمی طریقی وی مختلف رائی وچلی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلوی دے کہ میں یوم ندخوخا دیکھ ٹولو کی دا یہود و دا نصواراو سر مشابہت تے نو دا صحیح ندی ٹول صحابم پی کرمندی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پی کرمندی سن 1 ہجری دا ٹول پی کرمندی چی سی چل بکو دا جمع دا پارا سا نخا پکار دیکھی او صحابی دا شفی خبولد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سار راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی خوب میں ولید دے پریشانے کی ادو مچی سچل بینوی خوب میں ولید او دا اذان دا کلمات ما تا پا خوب کیو خود لے شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا ما تا خوب کی اخود لے شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خوب رشتی لے خوب دیکھا انشاءاللہ دا بیخا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی پا ذریم اخود لے شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ توی ورش بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کلماتو آیا آوازی اچتے چی اغا اذان شروع کی رنبے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقرر شو او دا آواز بے لگو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ دا دا جمع دا جماعت مانز طرف تا یو دعوت تے چراشی پا جمع سر بمنس کی گی حی علی الصلاة حی علی الصلاة نو اذان بنیادی سیز دے پا دین اسلام کی منز دا اذان نپس کی گی رنبے اذان بنیادی سیز دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نم بتاسو اوریدل دیر لوی عالم تیر شوی او دا مذہب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ چی کلا وفات شو نو دا اغا دا وفات پورس چی لاشی دیسی پروٹ تیر شو نو شل زر غیر مسلم و ایمان راوڑے و دا اغا دا جنازی پورس چی کلا اغا دا دنیا نلار دمر لوی شخصیت دا دا یو گاونڈی و اغا انگرو دا انگرائی کار بے کو خو عادت سو بچی ڈیرو کنا طول و رس با پکار کلی گیو بچو نا پقاو پی غریبو کنا نو لگیا با کار بے کو خو چې کله به یې داسې دا سټک او پلک اوچت که که نه وسپنې له به یې داسې را پرېښودو او په دې کې به اذان شروع شو الله اکبر الله اکبر نو چې داسې به یې اوچت کړی نو دقه شان اوچت به یې ونیو بیا به یې دوباره نه را پرېښود بس چې اوچت به پاتې و پا به سید د مانځه تیارې به شو
وی دا د رب د طرف نه ماته اذان د رب د طرف نه اعلان راغی که مونږ صحیح د اذان حقیقت وپېژنده که د چا نه مونځ پاتې شو زه به جرم ورکم جرم مونږ وایو دا به چاته لګیوي اذان شروع یو کور کې واړه لګیوي لبي کې یو څوک فیسبوک کوي یو څوک څه کوي یو څوک څه کوي نو ده به دا داسې ونیولی و چې اوچت به پاتې شو بس اوچت به پاتې وي اذان شروع شو شته داسې کاروباري او دوکاندار چې اذان واوري او د دوکان شټل راکته کړي چې بس ګاک په دغه ځای ولاړي بس ما ته د رب د طرف نه اذان وشو رب د طرف نه راته یو کس لګیا دی چې حی علی الصلاة مانځه طرف ته راځه بس اغستل خرڅول پرېږده حی علی الصلاة د اخرت سودا شروع شوله راځه 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 نو ده به هغه سټک داسې ونیو هغه سټک او پلک نو دی وفات شو کتابونو لیکلي دي یو سړي په خوب کې ولیده دا انګره د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ګاونډي و وی چې الله څه معامله وکړله وی چې بالکل د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه صرف یوه درجه کمې منو الله د هغه درجې ته رسولی ما صرف زما او د امام احمد بن حنبل په مرتبه کې یوه درجه فرق دی بس نور رسېدلی یم هغه سړی حیران شو اخو امام احمد بن حنبل اخو د مذهب امام اخو د قرآن په عزت باندې ولاړو د قرآن اواز یې اوچت کړی و کوړۍ خوړلی وي بېهوشه شوی و وجود یې تار تار شوی و د دین خدمت یې کړی دی روغه دنیا پسې شاته روانه ده ورته وایي تا له الله دا مقام په څه درکو نو دی ورته وایي بس ما ته یې ووایي چې الله پاک راته ووایي چې تا زما د نوم قدر کړی و چې تا به ما اذان به شروع شو تا به وي د رب نوم شروع شو بس زما د نوم قدر دې کړی و د هغې په وجه الله دومره لوی مقام را الدین کله ادب دین سراسر ادب دی ښه دا به عبس نه ګڼئ ښه زبیده پیژنئ د هارون الرشید باچا ټبر وه د بادشاه ټبر و که نه نهر زبیدم لیدلی دی سړی چې حرمینو ته لاړ شي خوږي اوبه یې حرمینو ته راوستي دي ښه دومره لوی خدمت یې کړی دی او خبرې یې د هغې په دربار کې به هره ورځ په سوونو حافظانې ناستې وي د قرآن تلاوت به یې صرف کو ښه صرف د تلاوت دپاره به نه 24 ګنټې به تلاوت شروع د هغې په دربار زبیده چې وفات شوله یو عالم لیکلی کتاب کې وي سړي خوب کې ولیدله چې زبیدې الله په څه وبخلي پینیر یې وبخلي هغه نهر زبیده چې دی د خوږو اوبو نهر دی راوستوي چې نه بس ډېر په یو رکوټې عمل الله وبخله من وی څه وی یوه ورځ زه ناست وم او ملګرې به راسره ناستې وي او ګاونډیان نو زنانه راسره هم ناستې وي او دې کې اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر زه پاڅېدلم هغه زنانه مې چپ کړي چې خبرې مه کوئ اذان شروع په حقې وجه الله وبخلم چې تا زنانه چپ کړې وي او زما د نوم قدر دې کړی و دا ګرانه ده چې اذان شروع شي ته بچو چپ شاګردانو چپ بس بس علمنو چپ د رب د طرف نه یو اذان شروع شي یو منادي لګیا دی د رب د طرف نه مونږ ته اواز کوي چې حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح بس 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 اذان ته بس اذان شروع شو اذان په دین اسلام کې لوی حیثیت لري د دواړو جهانو سردار فرمایي المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه د قیامت په ورځ به د ټولو نه دنګې غړۍ د چا وي ښه نن هر سړی وایي چې زه لږ لوړ ښکارېدی نو چې داسې جدا ځای مې وی چې په هغې زه ناست وی چې دا مهمان خصوصي دی سی یو جدا ځای راله پکار دی چې خلق خو مې پیژني که نه چې حضرت دا دی که نه خلق ده ته راټول شوي یو امتیازي شان غواړو هر سړی غواړي چې زه د ټولو خلقو سره برابر نه وی چې زما یو جدا شان وی المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه قیامت کې به د ټولو نه دنګې غړی دنګې مرتبې ښه د سټ د دنګوالي نه مراد د مرتبې دنګوالی دی ښه مرتبه کې به د ټولو نه اوچت خلق د قیامت په ورځ هغه اذان کوونکي وي ښه چې چا دنیا کې اذان کړی چې چا دنیا کې اذان کړی دی د دې به اوچتې غړی دا به د میدان محشر کې په اوچته مرتبه باندې ولاړي ښه خلق به یې سیکي چې یاره دا څوک دي وایي به دا هغه دي چې وبدرېدل چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا مؤذن چاته لګیا دی
عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ارمان مې دی، بس هغه ارمان مې دا دی که نه چې که ما سره د خلافت ذمه داری نه وې، په ما د خلافت بوج راغی که نه، دا خو ډېر ګران بوج دی. وی که په ما د خلافت بوج نه وې نو ډکې مې ارمان دی چې زه د مسجد نبوي مؤذن پاتې شوی، بس چې په ما دا لیبل لګېدلی وی چې دا د مسجد نبوي مؤذن دی. ښه مؤذن، اذان دومره لوی حیثیت لري. ښه مونږ چې نن څوک ډېر بوډا شي وي دی به د اذانونه امام ته چې ووایي چې زه به اذان کوم، اذان زما ذمه ده. الله اکبر. ته به چې کنزل دی ورته وکړل. ښه ته به چې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دوو سیزونو اجر چا معلوم کو که نه، د دوو سیزونو اجر، نو دوی به په هغې کې خسنې بیا ولي. ښه بیا به پې خلک ګڼ شي، یو به وایي چې زه کوم بل وایي چې زه، نو دوی به بیا خسنې ورچوي. یو په هغې کې الصف الاول، اولنی صف دی د مانځه. ښه چې د اولنی صف پته چاته ولګېده چې په دې کې څومره اجر دی، بیا به دومره خلق راغلی چې بیا به ځای نه میلاویږي، نو قراندازي به کېږي، خسنې به لوسته شي. ولې به چې یاره زه پکې کېنم، بل به وایي چې زه به کېنم، نو وایي به چې ورګه خسنې به درله ورواچ. ښه کو د اولني صف اجر چاته معلوم شو. ښه او دویم چې چاته د اذان اجر معلوم شو. ښه چې په دې اذان کې څومره اجر دی او په اولني صف کې څومره اجر دی، که دا چاته معلوم شو نو بیا به خسنې ورچي په دې دوو سیزونو باندې. ښه په اولني صف او په اذان دی کې به قراندازي شروع شي، دې کې دومره لوی اجر دی. ښه یو صحابي وی که زه مؤذن پاتې شوی وی نو بیا به زما ډېره پرواز به حجونو او په عمرو هم نه وه. ډېر شوق به مې بیا د حجونو او د عمرو نه لرلې، که چېرې زه مؤذن وی بیا به مې ډېر شوق د دې نه لرو. خو کاش چې زه مؤذن پاتې شوی وی او ما ټول عمر اذانونه ویلی وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه وی څوک چې 12 کاله اذانو کې، د دواړو جهانو سردار فرمایي څوک چې 12 کاله اذانو کې دی د جهنم نه خلاص. 12 کاله چې څوک اذان وکړي، بختور خلق دی مړه چا 15 سال او چا 20 سال مؤذني وکړله. 12 کاله چې وی چا اذان وکړو، د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دی د جهنم نه خلاص دی. بری دی بری چې د 12 کاله دی مؤذن پاتې شو او اذان یې وکړو چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اذان سره ډېر مینه او محبت او شوق لرئ. ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ آواز وری الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ السلام چې آواز وری، نبی علیہ السلام وی علی الفطرتی علی الفطرتی، وی په دې فطرت خو الله هر کس پیدا کړي چې هغه اسلام دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچے الله د اسلام په فطرت پیدا کوي. ښه دی چې یهودي شي او نصراني شي نو دی پلار او مور یهودي او نصران، نور چې د نصراني په کور کې بچې پیدا کېږي دی به په فطرت د اسلام پیدا کېږي. نو نبی علیہ السلام وی علی الفطرت، دا خو فطرت دی د الله یووالی. په دې کې بس بل آواز راغی، حق کس آواز وکوي اشهد ان لا اله الا الله. نبی علیہ السلام چې دا ورید وی خرج من النار، وی د اور نه خلاص، د اور نه خلاص. صحابه وی چې مونږ په شا وکتل، نظر مو کو ناغه یو بیزوګر و بیزی به سره ولی یو شپونکی و او د مانزه ټیم راغی او دا د مانزه د پاره اذان شروع کړي. نبی علیہ السلام یې اذان واورید. چې اذان یې ولا واورید، نبی علیہ السلام وی خرج من النار خرج من النار، د جهنم نخلاص شو، د جهنم نخلاص، د جهنم نخلاص شو. خرج من النار، د اور نخلاص شو چې شپونکی دی ګډي بیزی سره او د مانزه ټیم پې راغی او د اذان شروع کو، د مانزه د پاره اذان شروع کو چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. حدیث مبارک کې راځي چې کله مؤذن اذان کوي کنه، د د اذان چې څومره پورې اورېدلی شوي، نن سبا خو په لوډ سپیکر اذان دی کنه، من رطب ولا یابس، دا خوش قسمتي ده نه. که هغه وچ څیز اورېدلی دی، کلونه اورېدلی دی، مطلب که زنده سر اورېدلی دی او که بېسه اورېدلی دی، دا ټول به د قیامت په ورځ د دې مؤذن تصدیق کوي. ښه ولاړ دی چې دا ټول ونې بوټي به تصدیق کوي. ښه وایي به مونږ د ده اذان اورېدلی دی، مونږ د ده چې د الله صفتونه کول مونږ هغه اورېدلي. دا څومره وچ او لامده چې اینی دا ټول به د مؤذن تصدیق کوي، د مؤذن تصدیق به کوي او د ده تصدیق به کوي په ورځ د قیامت
چې کله دا مؤذن راپاسي دا ټول ونی بوټي چې څومره خلقو دا اذان اورېدلی دا به د تصدیق کوي. بل علما وایي احادیث مبارکو کې راځي چې دې اذانو کې نو خلق مانځله راشي که نه چې څومره خلق منځ وکړي الله د هغې ټول عمره اجر مؤذن له ورکوي. دا د ده په اذان راغلي که نه ده ورته خبرداری ورکو که نه چې راشئ د جمع د مانځه ټیم پوره دی راشئ جماعت کې به جمع کېږي. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. زنانو چې اذان شروع شي بچي چپ کوئ کور کې واړه غلي کوئ ټول ورته چپ کېږي وای صبر رب د طرف نه اذان راغی رب د طرف د یو مؤذن لګیا دی د رب د طرف نه اذان شروع شي او بیا چې کله اذان وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ویلا یرد الدعاء هغه دعا نه رد کیږي چې هغه د اذان او د اقامت په منځ کې وشي. اذان وشي او اقامت لا شوی نه دی نو د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دا دعا نه رد کیږي. د اذان او د اقامت په منځ کې چې کله سړی دعا وغواړي دغه ټیم دا دعا نه قبلېږي نن دا نه رد کیږي دا الله نه واپس کوي چې د اذان نه پس او د اقامت نه مخکې دا ډیر قیمتي ټیم دی چې اذان وشي او اقامت لا شوی نه دا د جمع د ودرېدو ټیم دا د مانځه د تیاری ټیم دغه ټیم کې چې دعا څوک کوي الله یې دعا نه قبلوي. دا ډیر قیمتي ټیمونه دي دا ډیر خوږ اواز دی چې دا سړي باندې پنځه ټیمه لګي چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. په دې شکر وباسئ اذان ډیر په قلاره باندې اورئ او چا چې اذان واورېده او د اذان جواب ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د اذان جواب ورکوي. بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو نبی علیہ السلام ورد نبی علیہ السلام وی دا د چې سوي کنه دا چې چا په یقین سره وي یعنی د دې جواب په یقین سره ورکو دخل الجنه دی جنت تلاړه چې څوک د اذان جواب په یقین سره ورکي. مؤذن چې اذان کوي چپکیږي ورته دقه چې دې سوي هغه وایه خو چې دې حی علی الصلاة وی نو ته لا حول ولا قوة الا بالله وایه او چې دې حی علی الفلاح وی نو ته لا حول ولا قوة الا بالله دې وی مانځه طرف ته راشه نو ته خو ورته داسې نشي ویلی چې حی علی الصلاة مانځه طرف ته ته به ورته وایې لا حول ولا قوة الا بالله. بس د نیکۍ توفیق الله ورکوي نو بس الله به توفیق راکړي زه به حاضر شم انشاءالله. علما وایي چې څوک د اذان جواب ورکوي دله به الله د مونځ توفیق خامخا ورکوي. کنې ټرای پې وکئ د اذان جواب شروع کوئ د اذان جواب شروع کوئ که الله درله د مونځ توفیق در نه کنه ماته او د اذان نه پس دعا کوئ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. د اذان نه پس دا وایي او د اذان جواب ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلې بیبي ته وی دعا درته ونه ښیمه. نبی علیه السلام خپلې بیبي ته وی دعا درته ونه ښیمه. وی ولې نه؟ وی چې کله ماښام اذانونه شروع شي او د اذان جواب ورکړئ دقه د دعا د قبلېدو ټیم دی. ګورئ ښه ټیمونه وپېژنئ چې دا یو اذان جواب ورکړي دا نور للیږي. خیال مې یو مؤذن د هغې طرفه وی حی علی الصلاة بل وی الله اکبر بل وی اشهد ان لا اله الا الله. وی ای بی بی په دقه ټیم کې دعا کوه. وی څه دعا کومه؟ وی چې دقه ټیم شي نو دا دعا شروع که اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اللهم هذا اقبال لیلک خدایا شپه دې را مخامخ شوله و ادبار نهارک او خدایا ورځ دې پشا شوه شپه راځي او ورځ ځي و اصوات دعاتک او خدایا مؤذنین تا تناری وخی و اصوات دعاتک د مؤذنینو د اوازونو ټیم دی ربا فاغفر لی خدایا زما ګناهونه معاف کړه. الله زما ګناهونه معاف کړه زما ګناهونه معاف کړه زما ګناهونه معاف کړه. دا ځکه د دعا د قبلېدو ټیم دی چې دا ډیر د انقلاب ټیم دی. څومره لوی انقلاب راځي دې ورځې ته ګورئ که نه ایکدم داسې یو تور مزې خور شي او دا سپین پشا شي. زه اوس دې څوک شپه کي که نه څوک دې شپه کي که نه دا دومره لوی نظام
دا رڼا تی داسې اوچته کړي او یو تور مزی پې راخورې. الله اکبر. دومره لوی ذات دی ربا چې ته دومره لوی انقلاب راولې خدای چې په دې ټوله دنیا به اوس تیاره کوي ستا نه علاوه بل څوک نشي کولی. نو ربا چې دومره لوی انقلاب راولې خدایه ما کې هم لږ انقلاب راولې زما هم دا ګناهونه معاف کړي که نه ربا چې دومره لوی بدلون راولې نو ما کې هم لږ بدلون راولې. فغفر لی خدایه زما ګناهونه خو معاف کړه چې دومره لوی قادر ذات دی خدایه چې دا دومره مزې به اوچتی دې کې د چا نه تا ته د امداد ضرورت نشته ربا. نو دومره لوی رب یاره ربا دومره لوی رب ربا زما دا گناهونه معاف کړي خدایا. فغفر لی زما گناهونه معاف کړي زما گناهونه معاف کړي په ما کې انقلاب راولې. او واصوات دعاتک خدایا د مؤذنینو د اذانونو ټیم دی ربا اتا ته ناري وخی ټول لګیا دي ټول په یو ځای شروع کړي که خیال هم کړي د نورو وختونه اذانونه خا مخکې وروسته وي او د ماښام دا لیدي ټول په یو ځای وي الله اکبر وي. بیبي دغه ټیم کې دعا غواړه دغه ټیم کې الله دعاګانې قبلې. ښه اذان ډیر لوی حیثیت لري. کوشش کوئ په خپل ځان د اذان عادي کوئ چې خپله باندې اذان شروع کو. په ټوله دنیا کې لوی تبلیغي چې دی هغه مؤذن دی. ښه د ده نه بل غټ تبلیغي نشته ښه چې دی 15 ټیم وي الله اکبر. مانځه له راشئ تبلیغیان څه وي راځئ وي د مانځه ټیم دی لمونځ به وکړو جومات کې خبره کې یا به واورئ راځئ یو 3 ورځې به لاړ شئ ګیره پرېږدوه. تبلیغیان دا وایي سړي ته که نه دعا الی الله نو مؤذن هم دعا الی الله دیم خلق رابلي الله طرف ته ځان له د آخرت ګټه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین ناسو صحابه بختورو بس دی کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو. دا د نبی علیه السلام یو صحابي دی ابو ذر غفاري رضی چې راښکاره شو نبی علیه السلام ته جبریل امین ورته وایي دا ابو ذر نه دی وایي دا ابو ذر نه دی. نبی علیه السلام ورته یو دا دی خو تا څنګه وپېژندو ته دې پېژنې چې دا ابو ذر دی وایي الله حبیبه دې زه پېژنم. وایي څنګه یې پېژنې وایي دی په اسمان کې ډېر مشهور شوی دی دی هلته ډېر معروف دی دی د الله په دربار کې بره دی ډېر مشهور دی که نه ښه زه د دې وجې نه ابو ذر پېژنم چې دی بره ډېر مشهور دی. خدای دې مونږ له شهرت په اسمان کې راکړي خدای دې مونږ هلته قبول کړي خدای دې مونږ هلته قبول کړي. د ځمکې شهرت ته مه خوشحالېږئ ښه دا قبولیت نه دی دا شهرت دی قبولیت جدا شی دی. الله دې زمونږ قبولیت نصیب کړي الله دې مونږ هلته قبول کړي هلته چې هلته به الله قبول کړي الله دې مونږ د ملایکو په ټولګي کې قبول کړي. رب العالمین مونږ ټولو نه رضا شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.